یوه ورځ عیسی د جنیسارت د دریاب په غاړه ولاړ او خلکو یو بل سره ټیله کول چې ځانونه هغه ته ورسوي تر څو د خدای کلام واوري. هغه ولیدل چې د دریاب په غاړه دوه کښتۍ ولاړې وې، خو ماهینونکي ترې راښکته شوي وو او جالونه یې وینځل. عیسی یوې کښتۍ ته چې د شمعون وه وروخوت او د هغه څخه یې وغوښتل چې کښتۍ د غاړې څخه لږه لرې بوځي. عیسی په کښتۍ کې ناست او له هغه ځای څخه یې خلکو ته تعلیم ورکاوه. کله چې هغه خبرې پای ته ورسولې نو شمعون ته وویل کښتۍ د اوبو منځ ته یو ژور ځای ته بوځه او تاسو خپل جالونه اوبو ته وغورځوئ چې ماهیان ونیسئ. شمعون ورته په ځواب کې وویل ای باداره موږ ټوله شپه خواري وکړه او هیڅ مو ونه نیول، خو که چیرې ته وایې نو زه به جالونه ور واچوم. هغوی همداسې وکړل او دومره زیات مایان یې ونیول چې نږدې وه جالونه وشلیږي. نو هغوی خپلو ملګرو ته چې په بلې کښتۍ کې وو اشاره وکړه چې راشي او مرسته ورسره وکړي. هغوی راغلل او دواړه کښتۍ له مایانو څخه داسې ډکې کړې چې نږدې وي ډوبې شي. کله چې شمعون پطرس ولیدل چې څه وشول، هغه د عیسی پښو ته پریوت او ویې ویل ای پاکه استاذه زما څخه لرې شه، ځکه چې زه یو ګناهکار انسان یم. پطرس او ټول ملګري یې د دومره زیاتو ماهیانو په نیولو حیران پاتې شول. همدارنګه د شمعون شریکان یعقوب او یوحنا چې د زبدي زامن وو هم حیران شول. عیسی شمعون ته وویل مه ویرېږه، له دې وروسته به ته ماهیان نه بلکې انسانان رانیسي. کله چې هغوی خپلې کښتۍ وچې ته راوستلې نو هر څه یې پرېښودل او د عیسی پسې روان شول. یو ځل عیسی په یو ښار کې و. هلته یو سړی و چې د جذام په ناروغۍ اخته و. کله چې هغه سړي عیسی ولید نو په پښو کې پریوت او زارۍ ورته وکړې ای ښاغلیه که چیرې ته وغواړې نو کولی شې چې ما پاک او روغ کړې. عیسی خپل لاس ور اوږد کړ او په هغه باندې کېښود او ویې ویل هو زه غواړم پاک او روغ شه. نو هغه ناروغي سمدلاسه ورڅخه لرې شوه. عیسی هغه ته امر وکړ په دې هکله هېڅ چاته څه ونه وایي، خو لاړ شه او کاهن ته خپل ځان ور وښایه او کومه قرباني چې موسی حکم کړی دی وړاندې کړه، د دې دپاره چې خلکو ته ثابته شي چې ته پاک او روغ شوی. خو د عیسی په هکله خبر نور هم زیات خپور شو او ډېر خلک راغلل چې د هغه خبرې واوري او د خپلو ناروغیو څخه شفا ومومي. خو هغه به ګوښه ځایونو ته تللو چې هلته دعا وکړي.